السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ وئ. نن د اختر دریمه ورځ ده، شمالي وزیرستان رزمکسیمه کې دا ښکلي ځوانان ماشاءالله ما سره موجود دي. د دې چې کوم سټایل دی هغې ماته ډېر زیات خوند راکړو، نو ما دا وغوښتل چې یاره زه دې انټرویو دپاره راضي کړم او دې سره یوه انټرویو وکړم. نو ورځو دې طرف ته. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې ښه؟ ښه یم، برابر یې. ته ښه یې؟ طبیعت صحت ښه دی؟ الحمدلله. ته ښه یې؟ الحمدلله ښه برابر یم. ښه اختر دې ځوانه څنګه تېر کړو؟ ماشاءالله اختر خو ډېر خوندور تېر شو. ښه او تاسو د چې کوم ګروپ راغلی د ګروپ نام څه دی او د کوم کلي سره تعلق لرئ؟ د ګروپ نوم خو افسوله دی او خیسور زریني سره تعلق لري. خیسور زریني. ښه ماشاءالله خیسور زریني. بیا هم ډېر تاسو موږ نه زیات لرې نه راغلي، موږ ویرلي تاسو خیسور زریني. ښه جي، نو تاسو چې د کوم یو شی کپړې دي دا څه پیغام ورکوي؟ بس مینه محبت دی او دا ټول سره یو ځای شي. نو کپړې ټیپۍ هر شی مونږ یو شی وکړي د مینه محبت لپاره. ټول اختر کې رازمک ته سره راځي، ټول یو شی کپړې وکړي. ښه او دلته کې تاسو زما چې کوم مینوال دي مسافر دي هغې ته څه پیغام ورکول غواړئ؟ بس مسافرو ته اختر مبارکي وایو. بس الله دا وکړي چې د بل اختر دلته په رازمک کې وي د مونږ سره. مسافرو ته دا پیغام ورکوم او تا مینوال ته دا پیغام ورکوم چې مینه محبت کوئ او رازمک ته راځئ. په رازمک شه ماشاءالله ډېر خوندور خلک دی رازمک. ښه ته خو داسې خفه یې ماته چېرته عاشق ښکارې. تا په زړه باندې ارمانونه څه دي؟ نشته الحمدلله. ښه ارمانونه دې نشته؟ ښه و چې وکړي. نو دا خو ته یوازې انسان یې چې ستا په زړه ارمانونه نشته، زموږ په زړونو باندې خو دومره زیات ارمانونه دي. ارمانونه خو نشته، بس ډڅې دي خلک یې. ښه ما سره د بل افسوله موجود دی هغې ته ورځو. نه صرف بس دا خو پښتو بس په خپل زبان کې خبرې کوه، څه مسله نشته. خپله وزیر وله شي خیر د خبرې وکړه، دا یې مو در سره دا وړوله کړه. زمونږ چې کومه ژبه ده که نه هغې باندې زیات تر خلک نه پوهېږي، ځکه چې د کم نور پښتنۍ د نور سیمې والا دې ته داسې هغه په سمج کې نه ورځي. نو دې وجې زه خپلې په پښتو کې خبرې کوم. خو ته ماړه لږ څه خو ووایه که نه، چې څه دې په زړه وي هغه ووایه. زړه شه وایو شاید درته ارمان دې څه دی؟ ښه ستا ارمان څه دی په زړه باندې؟ شیخه ته را میدان ته شه، د شیخ خو وتښتېدو. زه ښه دې ځوانانو ته ورځو. تاسو ټول چې کم ټول د زړه ارمانونه وښایئ، موږ به دعاګانې درته کوو، کیدای شي هغه زموږ په دعاګانو په وجه سره ستاسو د زړه ارمانونه پوره شي. ستا د زړه ارمان څه دی؟ سم نو نشته یار مړه تاسو خو ووایه که نه نشي بس همخه د زړه ارمان دی په زړه باندې. ارمان داشته شک شده 20 شک کشن گای وای د دې دا ارمان خو د هر پښتون په زړه باندې نن سبا د هر پښتون نه به هر حال خو د ډېرې خلکو دی که نه. او نور دې کم ارمانونه دي؟ نه نور مې نشته واس کړی. ښه مسافرو ته څه پیغام ورکول غواړئ؟ مسافر ته دا پیغام ورکوم چې غونډه میر مبارکي ای میر راشه ماشاءالله ډېر ښکلی ګروپ دی. نه ښه دا نه خو هغه واپس دراسي نه ته پته ورته لګي. ښه ماشاءالله. د بل ما سره جینین ملګری دی، راشه یو تپوس درنه کوم. مه شرمېږه، خیر دی مه شرمېږه. ته مسافرو ته څه پیغام ورکول غواړې؟ دا هم یار ټول وتښتېدل. زمونږ خلک چې کم دي هغه ډېر زیات شرمېږي، هغه په سوشل میډیا باندې داسې نشي راتلی. کم یو ته راشه، دا ما سره موجود دی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې ښې؟ برابري. طبیعت صحت ښه دی؟ ماشاءالله. اختر دې څنګه تېر کړو؟ ماشاءالله ښه صحیح. ښه او بل ته مینوالو ته مسافرو ته څه پیغام ورکول غواړې؟ بس چې دې خوشحالي میر خوشحالي صحیح دی سوپر صحیح. سفرش اختر ډېر ارته خو بس نشي رازمک شه خواندي نه دي چې مجبوري وي بیا به څه کې خو اختر به تېری که نه. ښه ستا په زړه ارمان څه دی؟ ارمان خو راته ووایه. نشته ارمانونه دې نشته؟ ګوره د دې د هر انسان په زړه باندې په زرګونو باندې ارمانونه یې ټیک شوه، خو دا ما سره داسې ځوانان دي یا خو د دې هر ارمان الله پاک پوره کړی دی، الله دا زموږ د ټولو ارمانونه پوره کړي.
یا خو مطلب دی په سوشل میډیا باندې نشي ویلی. ښه امید لرم چې دا ویډیو به تاسو خوښه شوي او داسې مزید نور ویډیوګانو دپاره زما یوټیوب چې کومه چینل ده او فیسبوک کومه پاڼه ده حیدر اقبال ولاګس هغه تاسو ځان سره سبسکرایب کړئ او دې نه پس به دا ملګري سپیشل اتڼ کوي ټیک شوه هغه اتڼ زه ریکارډ کوم انشاءالله هغه هم زه تاسو سره شیر کوم. مننه شکریه.